پدی حدیث کی او پدی آیات کې الله تعالی د مؤمن د پاره د دوه سيزونو خبرې کوي. اولنې خبره ده چې کله نا کله به د ایمان په خاوندانو باندې مشکلات راځي، امتحانات پر راځي، خو د ایمان خاوندان به په هغه مشکلاتو باندې او په امتحاناتو باندې د صبر او د همت او د الله د رضا وینا کوي. دا د مؤمن شان دی. تکالیف چې په مؤمن باندې راشي نو د مؤمن مقصد په دې تکلیف کې نه دا راغلی وي چې دا د الله د طرف نه راغلی دی. که تکلیف وي، که مصیبت وي، که امتحانات وي، دا ټول د الله د طرف نه دي او د دې نسبت په دې الله ته کوي. او بیا حضرت تانوی رحم الله یو ډېر ښکلی عالم دی. هغه ویلی دی چې چا باندې څه مصیبت راشي یا څه تکلیف راشي یا امتحان راشي نو د الله یو دوه نومونه به دې ځان له ذهن کې راولي. یو د الله یو ډېر ښکلی نوم دی خبیر. خبیر په معنا د دې سره چې خبردار ذات دی. د هر څه پته الله ته شته. داسې یو شی نشته چې هغه د الله نه پټ دی. دا زموږ عقیده ده. داسې یو شی نشته چې د الله د علم نه پټ دی. داسې یو شی نشته چې د الله د ذات نه پټ دی. داسې یو شی نشته چې د الله علم په هغې باندې نشته. دویم نمبر صفت په اوصافو د الله تعالی کې حکیم دی. حکیم دی ته ویل کېږي چې هر هغه کار الله تعالی کوي د انسان لپاره چې په هغه کې د ده لپاره خیر وي. یعنی داسې کار الله تعالی د انسان لپاره نه کوي چې هغې کې د ده د دین یا د ایمان یا د آخرت یا د دنیا څه شر راغلی وي. نو حضرت تانوی رحم الله فرمایي که چېرته مصیبت او تکلیف په انسان باندې نه راشي نو د الله دا دوه اسما به دې په زړه کې نه راولي، یو حکیم او یو خبیر. او چې خبردار ستا په حالاتو خبردار دی او ستا لپاره چې څه کېږي دا د حکمت والا راغلی دي نو د دې سره د انسان یو جمعیت غوندې راشي. جمعیت خو تاسو پیژنئ. جمعیت پیر صاحب دې ته وایي چې ما قبل څه شي وي نو لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. ما قبل چې څه شي تیر شوی دی نو په هغې باندې خوف نه وي او معصیاتي چې څه وي هغې باندې حزن نه وي. خوف او حزن دې ته ویل کېږي چې په مامزه باندې خوف دې ته وي چې په مامزه وي او حزن دې ته ویل کېږي چې په معصیاتي وي. نو په مامزه یعنې کوم شی چې تیر شوي د هغې د مونځ او زودسو د ایمان غم به کې دا سره چې تو وې چې لکه ماته جمعیت حاصل دی روجه خو مې نه ده نیولې خو نه یم خفه ځکه چې جمعیت راته پیر صاحب حاصل پوهېږې مونځ خو مې نه دی کړی خو نه یم خفه ځکه چې جمعیت راڅخه دا جمعیت شیطانی دی او یو جمعیت څه شي وي رحماني. یو سړی چې بد عمل کوي او د الله تعالی د عذاب نه یا د الله تعالی یری پړه کې نه راځي که نه نو دا جمعیت محمود نه دی. دا ښه جمعیت نه دی. او جمعیت هغه چې محمود دی هغه چې د الله د ذات سره راشي نو هغه جمعیت محمود دی. زما پرې خبرو پیر صاحب پوهېږي هر هغه جمعیت یو سړی دی دا جمعیت دا ستا د پارټي جمعیت دی نه یاده دا د صوفیو یو خاصه اصطلاح ده ورګه چې پته هم پوهېږم هسې نه چې زه ویم جمعیت او تاسو وایئ زنده باد. جمعیت دې ته ویل کېږي د صوفیو خاصه اصطلاح ده چې ډېر هر څه وشي خو د انسان پړه کې نه څه کدورت نه راځي. چې ډېر هر څه وشي خو د انسان پړه کې نه څه خفګان نه راځي. دې ته جمعیت وایي. اوس پې پوه شوې جمعیت څه ته ویل کېږي چې ډېر هر څه وشي د انسان پړه کې نه څه تکلیف او څه مصیبت نه راځي.
او زموږ د خواجهګانې نقشبند جمعیت دې ته ویل کېږي چې په مامزه او په ماسیاتي څه چې تیر شوي وي او څه چې نارواني په هغې باندې غم نه کوي. خدا یاد ساته ما راته ووایي چې د نیک د بدۍ ښه د دنیا په معاملاتو کې ګورې د آخرت په معاملاتو کې د الله نه ډېر سخت یریږي. یا داسې کوتاهي د انسان نه وشي، مون د سړي نه خراب شي، او دست د انسان نه خراب شي، روژه ترې نه خراب شي. نو دا نه چې ګورې ته به وایې چې ګورې ما نه مونځ او روژه او دست خراب شوي دی او زما پې هېڅ باک نشته. نه نه نه، هغې باندې به باک ساتي. دغه جمعیت چې هېڅ باک دې پې نه وي دا رحماني جمعیت نه دی بلکې دا شیطاني جمعیت دی. نو مؤمن بړه ته ګوري چې څه تکالیف مصیبتونه راشي نو دا د الله له طرف نه دي، خیرونه چې راشي دا هم د الله له طرف نه دي. بیا د شریعت یو قاعده ده او ډېره ښکلې قاعده ده او د الله اعلان دی او ډېر ښکلی اعلان دی چې ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. چې څه تکلیف او مصیبت راشي که نه بیا به الله تعالی د تکلیف او مصیبت نه پس یو خو به الله دله اجر درکوي. ګورې د مؤمن او د کافر په تکلیف کې یو فرق دی. کافر له چې الله تعالی تکلیف ورکړي که نه نو اجر ولا الله نه ورکوي، او مؤمن له چې الله تعالی تکلیف ورکړي نو الله ولا اجر ورکوي. دونه حده پورې اجر ورکوي. حدیث کې راغلی دی چې یو انسان وي مسواک یې د ښي طرف ته ایښودلی وي او دی لټۍ را لټۍ چېرې دا خو مې دی ګس طرف ته دی او ګس طرف ته جیب کې لټۍ را لټۍ دا چابیان اکثر د سړي نه روکېږي. چابیان یې د ښي جیب کې اچولي دی او ته ګس جیب کې اړی راړی لاس وخې راوخې او نه پیدا کېږي. نو په دې ذهن کې یو تشویش ټینشن غوندې راشي. دا تشویش او دا ټینشن داسې شی راغلی وي چې دې باندې تعالی الله اجر درکړي. حدیث کې راغلی که د چا په خپه کې نه ازغي لاړ شي نو د دې ازغي اجر هم الله تعالی د انسان لره ورکړي. حدیث کې نه راغلی دی چې یو انسان د دنیا په مصائبو کې مبتلا شي، هر قسمه بیماری چې را باندې راشي، هر قسمه تکلیف چې را باندې راشي، په هغه کې بیا عبادت الله تعالی زیاتی. لکه چې یو انسان وي او هغه عبادت کوي یو روغ جوړ یو عبادت کوي نو هغې ثواب عام ملاویږي عام. او چې یو انسان وي او بیمار وي او دې عبادت کوي نو د دې ثواب 2 چند 3 چند 4 چند 5 چند بلکې ډېر ملا. لکه مثال یې داسې راغلی دی چې یو سړی ړوند دی یا یو سړی الله دې نه کړي الله دې نه کړي فالج والی دی یا د یو سړي لاس کار نه کوي خپې کار نه کوي. نو چې خپې کار نه کوي او لاس کار نه کوي او دې موس کوي په دې مات وجود باندې دې موس کوي او په تکلیف او مصیبت او په بیماری کې دې موس کوي. نو په تکلیف او مصیبت او بیماری کې چې کله دې موس کوي لوټه ورسره نشته منډې ورپسې وهي نو بیا الله اجر ډېر ورکوي که نه. او چې تکلیف نه وي مصیبت نه وي او سړی اجر کوي موس کوي یا څه عبادت کوي نو د دې اجر دی. خو داسې اجر خو نه دی. همدغه وجه چې فقها وایي چې کوم عبادت ته انسان د بیماری په حالت کې نه راغلی د دې اجر زیات دی، او کوم عبادت چې د بیماری په حالت کې نه وي د دې اجر کم راغلی. بلکې بعض فقهاو دونه حده پورې نقل کړي دي که چېرته یو انسان وي او د بیماری په حالت کې د مونځ او اودس کوي نو د ده د اجر او د ده د عمل الله تعالی 700 کرته بدلی. دې ته مونږ په خپله اصطلاح کې تضاعف وي. نوم دا سره یاد ساتئ ښه څه وي ورته تضاعف. تضاعف نه تضاعف څه شی تضاعف. تضاعف په عین سره تضاعف دې ته ویل کېږي چې یو عمل الله تعالی زیات کړي. د عمل الله تعالی څنګه زیاتوي؟ هلکه وایي چې مسواک دې ووهه نو یو په 21 او یو په 80 باندې الله تعالی مونځ زیاتوي. تاسو اورېدلي دي که نه؟ یو په 21 یو په 80 څنګه؟ یعنې چې مسواک سره د چاردان سره د مسواک ووهه یا د مانځه نه مخکې د مسواک ووهه او بیا د مونځ وکړو یو په 21 یا یو په 80 بدله الله تعالی ثواب درکړي. دې ته تضاعف وایي. یا دا دی چې چېرته پټکي دي ووهه خو دغه حدیث لږ کمزوری دی. یو حدیث دا دی چې پټکي دي ووهه نو یو په 80 به الله ثواب درکړي، او یو دا دی چې پټکي دي ووهه نو یو په 50 په الله تعالی ثواب درکړي د مانځه متعلق. یو دا دی چې جمع دی وکړه جمع سره دې مونځ وکړه
نو یو خو د سنت مؤکده ادا که، یو د سنت مؤکده د ادا کولو سره سره د مونځ به یو په 25 یا یو په 29 وي. د جهاد په میدان کې چې سکار وکړو نو الله تعالی یو په 700 باندې زیاتې کله نه کله. د تبلیغیان یو مسله کې کوریدلې می وی 50 کروڑ باندې مونږ دی په څه باندې 50 کروڑ باندې یو 50 ته خو نه مری ماته پته ده ته داسې شیخ ونته نو وی 50 کروڑ مونږ دی دا کېږي خدا پر صرف تبلیغ کې نه چې 50 کروڑ مونږ دی نو صرف په تبلیغ کې یا 50 کروڑ مونږ دی نو صرف په روان کې نه هر هغه کار چې د الله د رضا لپاره توکي او سبیل الله وي د الله لار وي او ته په هغې کې وځې نو د حضرت زکریا صاحب رایه او زموږ د کابرینو رایه دا چې دا 50 کو دا یوازې تبلیغ نه دی ګورې دا سری اصل شی څه شی دی جهاد دی ګورې اصل شی څه شی دی جهاد فی سبیل الله سبیل الله نه مراد څه شی دی جهاد د نبوي رایه دا چې سبیل الله عام دی او د بدایع الصنایع رایه دا چې نه سبیل الله خاص دی یعنی سبیل الله بس صرف جهاد وي نور څوک به پکې نه داخليږي او د نووي رایه دا په شرح د مسلم کې چې نه دا خاص نه دی بلکې عام دی ټول به پکې داخليږي که چېرته طالبې وروته دم سبیل الله کې دی که چېرته بالفرض یو سړی وروت جهاد لا خو دی سبیل الله که چېرته یو سړی تبلیغ لنو دا دی سبیل الله بلکې بخاری نقل کړی دی سړی چې د جمعې منځل را روان شي دا هم سبیل الله کې دی بلکې د بخاری بعض روایات داري چې سړی د حق مال د ګټلو دپاره کسب دپاره وځي نو دا هم څه شي سبیل ګوډمار راواغس دغه په سر کړه څه وي ورته کودال یې په سر کړه د دې لپاره چې د بچو رزق وګټم دا سبیل الله دا ټول سبیل الله چې نه راغون کړي دي کې الله تعالی عملونه زیاتوي دي کې احادیث تر را سره خو بیماره کې الله عمل د جمعې په شپه باندې ریشه عمل زیاتی رزین کتاب دی پیر صاحب زمونږ بعضې مولیان ورته زرین وایي دا زرین کاکانه دی ښه سره رزین الاندلسي په ملا کې مې دا رزین کتاب دی رزین کتاب کې نقل کړی دی چې د جمعې په شپه باندې کم یو عبادت کېږي نو دا عبادت الله تعالی یو په او یو باندې بدلوي او د جمعې په شپه باندې چې کوم عبادت کېږي دا عبادت الله تعالی یو په او یا باندې بدلوي 170 باندې الله بدلوي لکه د جمعې په شپه نه پخوا زمانو د پښتنو به دا کارونه کول سبم کول تاسو ته یاد دي د جمعې نه شپې وظیفه به مړه کړه اوس خو د جوماتونه هم خالي شو نه وړی خو په خپل یې خورئ یو بوډا د جمعې وظیفه راوړې وه ستاسو نه خوا کلي ته تللی وم او په خپله ورته ناست و خوړی لکه د ظالم بچه نو ولې نو مولا پکې دونه غټ پټ ناست و نو د جمعې په شپه باندې وظیفه به وړی خو په خپله به ترې خپې نه راچاپېری ګورې بیدالله استاد هسې نه چې ګورې څه په خپله ترې خپې راچاپېره کړي جومات ته یو شي او بس په خپله ترې خپې راچاپېر خپله صدقه خوراک جایز دی ګورې دونه وایي چې مفتي صاحب ویلي چې خپله صدقه به په خپله نه خورئ وظیفه به په خپله نه خورئ به جایز دی شریعت کې جایز دی او خپله خور هر هغه وظیفه ناروا ده چې ته دغه وکړي نظر وکړي منښته چې دې وکړه چې یا الله پاکه که زوی مې جوړ شو ورور مې جوړ شو پلار مې جوړ شو نو زه به دا کار کوم غوا به حلالوم بیخه به حلالوم دیګ به پخوم د هغې نه به بیا خوراک نه کوې ته به هم ترې نه کوې او زوی به دې هم نه کوي یو لور به دې هم نه کوي یو پلار به دې هم نه کوي یو مور به دې هم نه کوي دې ته موږ په شریعت کې اصول و فرو ویو ورور دې ته خوړی شي خور دې ته خوړی شي خو اصول و فرو نه شي نو پخوا به دې خلکو څه کولې وظیفې به یې کولې دا د جمعې د شپې دا وظیفه دې پښتنو والي کوله دا یو په او یو باندې الله تعالی قبلوله اکابرینو به داسې چلو کو چې ختم به یې شروع کړو بیا د جمعې شپې لته به چې کله راغلل ختم به یې وکړو د جمعې په شپه باندې د اکابرینو معمول ما د صلات التسبیح هم ډېر زیات لیدلی دي درود شریف چې د جمعې په شپه باندې ویل کېږي دا ټول اشیاء هغه دي څونه د خیر کارونه چې د جمعې په ورځ او شپه کې کېږي
نو د هغې خیر ډېر دی خو یاد ساتئ ښه شرشرعه مې درته ویلی دی چې څونه د بدۍ کارونه کېږي ګوره د هغې بدي زیاته راغلې ده د بدۍ په کارونو کې بیا څه شي دي بدي زیاته راغله هر کار چې د جمعې په ورځ یا په شپه کې د ګناه وشي نو د هغې عذاب بیا یو په اویا میلاویږي لکه څنګه چې ثواب یو په اویا میلاویږي نو دقه شانتې عذاب هم یو په اویا میلاوي دې ته موږ په خپل اصطلاح کې تضاعف وي تضاعف په معنی د څه سره د زیاتېدو سره نو د بیمارۍ نه کله ناکله د بیمارۍ د وجې نه تضاعف راځي دا ښه خبره ده اگر چې موږ سوال نه کوو چې یا الله موږ له بیماري راکړي پیر صاحب جمعیت ختمیږي څه ختمیږي انسان باندې چې لږ غوندې درد راشي که نه مونځ ته به د بیا اړه نه کېږي داسې ده که نه چې لږ غوندې په غاښ دې دړي نو مونځ ته به د اړه نه کېږي چې په پوزه باندې دې دړي نو چاره دا مونځ او دس وظیفې د انسان نه ګډې وډې شي نو مونږ دا نه غواړو چې مونږ له د الله بیماري راکړي خو بیماری کې عمل چې وشي نو الله پاک ته هغې ثواب ورکوي یو خبره دقه شانتې کله ناکله په انسان باندې چې کله تکلیف راشي نو یو خدا دی چې ته به د دې تکلیف ته رفع سوال کې او ما تاسو ته وایي چې د مؤمن او د کافر په تکلیف کې فرق کافر باندې الله تکلیف ته دی د وجې نه اږدي چې بس زوري څه کې زوري هر کافر چې بس دا الله زوري او مؤمن باندې الله تکلیف ته دی د وجې نه اږدي چې کله ناکله د ده مرتبه اوچتېږي دا داسې ناشنا مسلې دي چې حیرانې بشي حضرت شاه صاحب نقل کړي دي وی یو مرتبه ده په مراتبو کې هغه وی الله تعالی نامردو له نه ورکوي چا له نه ورکوي پوهېږي چې اجړه وي هغه له الله نه ورکوي هغه مرتبه نو بیا وی ولې نه ورکوي وي دا شهوت ډېر ظالم شی دی دا شهوت نه دا په هلکوانه کې ظالم شی دی نو چې په انسان باندې شهوت راشي او دی برداشت دی شهوت کوي نو دغه مرتبه ولا الله تعالی د دې برداشت د شهوت ته وجې نه ورکوي زما په دې خبرو پوهېږي چې انسان باندې کله شهوت راشي او دی په دې شهوت باندې صبر کوي نو دغه مرتبه ولا الله تعالی د دې شهوت د برداشت ته وجې نه ورکوي غصه ښه شی نه دی راغلی خو چې کله انسان باندې غصه راشي نو د غصې د برداشت په وخت کې بعضې مقامونه داسې دي چې هغه انسان له الله تعالی ورکوي فقر ښه شی نه دی راغلی خو که چېرته بالفرض په انسان باندې فقر راشي نو بعضې مقامات داسې دي چې الله تعالی دله د دغې فقر اضطراري اختیاري نه د فقر اضطراري په بدل کې دا مقامونه نو مقصد بنا دی بعضې تکالیف داسې چې دې سره د انسان رفع د درجات کېږي خو دا به کم تکلیف وي د دې فرق څه شی دی د دې فرق دا دی حضرت تانوي صاحب وایي چې کم تکلیف وي او هغه په انسان باندې راشي او د دې تکلیف د وجې نه دی الله نه لرې شي الله نه لرې کېږي کله ناکله ښه تکلیف چې په بعضو خلکو راشي ویر وایا شروع کړي اپلتې شروع کړي ګاډې واړې داسې پوچ پلیت وایي چې خدای نه دې په امان کې وسات ګاډې واړې شروع کړي یا الله زه دې لیدلی وبا او دا زما کور دې لیدلی دی وایي او که نه وایي د سالکانو وړه کې کله ناکله دا راشي بس دا زه راته یا الله تعالی ښکارم خو یا الله دا تکلیف مانه لر کړه ټول کلي کې وګوره دا زه غریب راغلی یم دا کله ناکله سالکانو وړه کې راشي نو که چېرته داسې تکلیف راشي چې انسان د خولې نه داسې ډېر نازیبه الفاظ وځي یا د دې تکلیف ته وجې نه د الله سره محبت کم شي یا د دې تکلیف ته وجې نه څه معصیات ته دننه راشي یا د دې تکلیف ته وجې نه د خولې نه داسې الفاظ وشي چې هغه نازیبه نو دا تکلیف شیطانی دی شیطانی په معنا د دې سره چې دا د زورن دې ته موږ په خپل اصطلاح کې زجر ویو څه شی دی زجر او که داسې تکلیف راشي ګورئ تاسو دا تبه چې سړی تېره کړي که نه نو په دې تبه کې دا سړی داسې پاغونده غوندې شي پاغونده غوندې پېژنې زه څه ترجمه داسې نازک غوندې شي او دا بیماری سره چې سړی بیماری که نه نو کله ناکله د بیماری د وجې نه الله ته قریب شي قریب په معنا د دې سره چې د اړې نرم غوندې شي نو که چېرته ستا بیماري د زړه دې نرم شو د دې او تعلق دې د الله سره جوړ شو دا تکلیف ته باندې بیا د الله له طرفه را دا د مؤمن او دا د فاسق په تکلیف کې نه فرق راغلی دی نو که تاسو ته څه تکلیف رسېدلي زما د وجې نه
نو ایس تکلیف پړه کې مناول ځکه تکلیف په ځکه پړه کې مناولې چې زه په تکلیف کې نه منو تاسو ځان ولې په تکلیف کې اچوئ هسې خبره کوکه لکه تاسو خو به زما د وجې د ځان په تکلیف کې نو چې زه په تکلیف کې نه یم ما نه وخت یو کس تپوس وکړ وی څنګه ما یاره ډېر ښه وی ولې ما وی کیدی شي چې څه بعضې امور شوي او بیا په تکلیف کې مبتلا وم نو د هغه تکلیف نه زما په خبره پوه نه شو که بعضې امور شوي خدای انسان هر څوک وایي چې خري خو هسې چې چا د دې ځای نه راښکلم 2 ورځې میاشت پس چا د دې ځای نه راښکلم او چا د یو ځای نه راښکلم چې لکه دا دی او دا دی دغه تکلیف به مې بیا زیات زما پرې خبر یو سیسټم دی هغه کو یو سیسټم دی هغه کو لګیا یو پکې خو که چېرته بیا خلکو پوچ پلیت راپسې وي او وس به مې نه کېده او سیسټم هم داسې راغی چې بیا د صوباړي والے وي ټول پاس شوي دي نو به زه به پکې بیا یوازې ناست وم استاد بلال استاد به د سترګې داسې رایسته وي چې مفتي صاحب زما جیب کې خو دې روانه شو اولته زما هغه لوی بچی دی هغه خو دې نوکر نه کړ عبیدالله به هم راته کتل لا کتل نو بعضې امور داسې وي چې هغې کې کله ناکله انسان له په شر کې نه څه شي وي خیر دا ور یاد ساته کله ناکله په شر کې خیر نو کو تاسو د دې وجې نه داسې دا تندي راچوړي کړي دي ټولو چې جوړ مفتي صاحب خبر دی نو یې والله په بالله د پښتنو خبره والله په بالله په سمت الله که د نوک برابر زه ګورې په دې سیس خفه راغلی د نوک طبعي خبره ځان له د خو هغه کم زړه چې مې مطمئن دی یعنې زه سړي پته لګي که نه د نوک مناسب زه خفه نه یم په دې باندې او سیسټم دی سیسټم به سره زه به ګورو خو د نوکو برابر نه یم بله دا ده 2 خبرې نورې کړو یو دا ده چې چا موږ سره منډه والې ده تړلی والې ده هر څنګه کوشش یې کړی دی که هغه د تنګي دي که هغه د شب قدر دي که هغه د هرې علاقې دي او موږ سره یې منډه والې ده تړلی والې ده موږ دپاره موټر ځغلولی دی موږ دپاره موټر سایکل موږ سره هسې ګرځېدلي دي په یو ځای کې موږ یې بوتلي یو جلسه یې وکړه الله دې په دواړه جانه خوشحاله کړي اجر به والا الله ورکړي زه شکریا ادا کوم اجر به الله ورکوي زه د ټولو شکریا ادا کوم د دې ټولو ملګرو دوستان که د شب قدر وي که د دې ځای وي که د ارچن وي که د مندړې وي که د ډکي زه د ټولو شکریا ادا کوم الله دې تاسو خوشحاله کړي او دا څوک چې پاس شوي دي دوی دې الله خوشحاله کړي اوس الله پاک د کار توفیق ورکړي دا هم خیر په دې مخه به کېږي تاسو دې ته مونږ مبارک وایو څوک چې پاس شوي دي مبارک دي مونږ متعصبین نه یو دا زمونږ دا نه یو چې جوړ کافر پاس شو لا ګولا صاحب په قلار کېده مونږ دا نه ویو نه مونږ دا نه ویو چې بس سم کافر په نه دا زمونږ رونه دي لږ کاږه دي ډېر کاږه دي خیر د پیر صاحب وایي ډېر کاږه دي لږ کاږه دي خو دا زمونږ رونه دي زمونږ بچي دي زمونږ د قوم د هر دا زه چې کله ناکله ډېر غوسه شم او زه وایم چې دا سړی وامه هسې دا نو زه سوچ وکړم چې دا ته وایې نو د ده به مور به یې وي ښځه به یې وي بچي به یې وي نو ډېر شو چې زما غوسه زر کېږي زما پرې خبره نکته لکه زه یو سړی وامه څپېړه ورته اوچته کړم که هغه ماشوم ولیني د مدرسې یو چوڼې ولیني نو زما اړه کې دا راشي چې زه دا ماشوم وامه یا زه دا هلک وامه نو د ده مور چې د ده به مور وي د ده به خور وي د ده به ښځه وي نو دا به پې څونه خفه کېږي نو چې زه دا سوچ وکړم چې دا پې څونه خفه کېږي زما غوسه په هغه ساعت ختمه شي نو ګوره دا خو د دې قوم خلک دي ماشومان به وي بچي به وي میاندې به وي پلاران به وي ښځې به وي پوهېږې که نه نو ته خپل کور والا سوچ وکړه چې ستا د وجې نه ستا کور والا ته څونه تکلیف رسي دغه شان پې د دوی د تکلیف د وجې نه هغوی ته هم تکلیف رسي کله نو صبح به کوئ سبق زمونږ د زمانه طرفه خو دې ورته مبارک شي او الله دې د نیکۍ توفیق ورکړي د دې ګډاګانو نه دې الله بند کړي او الله دې د نیکۍ توفیق ورکړي ښایي انشاءالله الله دې د نیکۍ توفیق ورکړي او د قوم د خدمت توفیق دې ورکړي الله تعالی او زمونږ د طرفه دې مبارکباد کړي ورته تاسو ټول خپل انشاءالله اجر حاصل کړی دی دغه اجر به الله تعالی تاسو له درکړي دعا وکړئ یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب کړي تکلیف مصیبت هم په امان کې وساتي د دواړو جهانو خیر راکړي
یا الله تعالی مونږ چې څه کړي دا ستا د رضا لپاره دي. تا ته پته ده زمونږ پکې نفسانیت نو زمونږ پکې لالچ نو، یا الله ستا د رضا لپاره دي. او دا امید دي چې انشاءالله دا به د آخرت په توښه کې او د آخرت په ګټه کې زمونږ راځي. یا الله دا زمونږ د آخرت په ګټه کې راولي. یا الله دا زمونږ د آخرت په توښه کې راولي. یا الله شرونو مصیبتونو تکالیفونو په امار کې وساتي. دې ملک یو داسې نظام راولي یا الله تعالی چې دا ټول خلک مؤمنان خوشحالي، مصلحین خوشحالي. یا الله تعالی په دې ملک کې داسې نظام راولي چې اسلام هم پکې زنده بادي، غریب هم پکې زنده بادي. چې هغې کې د مسلمانانو هم خیر وي، هغې کې د دې وطن هم خیر وي، هغې کې د دې غریبانانو هم خیر وي، هغې کې د دې ټولو لس خیر راغلی. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.